الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حدیث پر خبر رسیدلی و چې عمر بن الخطاب بازار کې مس عمله مقرر کړی و ترڅو بازار کنټرول کی، امر بالمعروف او نهی عن المنکر کی، ناروا کارونه په بازار کې ونیش. ځکه به دا ویل هغه انسان د بازار کې دکان خلاص کی چې هغه د سود په مسائل باندې پوي وي او هغه کې فقاهت حاصل کړي. یو طرف سره جنجال او بحث په خبره باندې راغی چې د یو بل نه سره او سپین واخسته، خو لیکن لو وخت ما زیګر پورې بکیو. عمر رضی الله عنه ورت کړه ملګرو له بداوی چې تجارت کوي وجه دا چې د سره او سپین د اسمان نه پریوزي نه، او کم لاس چې بل چاره وګدي دا بدوم رخنی لکه دې لاس لا چې هغه په خپل باندې د حلال رزق کوشش کوي. مهاجر لم دا تقریر کې انصار لم خزرجین او سند ټول بګناس د شپې به غزمون کول. عبدالرحمن ابن عوف سره یو ځکه مسافر دی راو، یو زنانه و دغه ماشوم شاړي. عمر رضی الله عنه ورته وایي چې د الله نوې ریګا د شودو تنظیم برابر کا درې کړ دي. ورته ویلې سلورم ځل پښتنه وکړه چې دا وجه سره وی عمر هغه شاله تنخواه ور کوي چې هغه په یو جدای او دا مازه کښلولې دي شودشته دینه او بل شي خورینه. نو به سبا منځ کې ډېر هم جړل وی چې کوم سړی په اسلام کې پیدا شو هغه تنخواه په بیت المال کې شته. اسلم په نامه یو خادم سره په لار باندې روان دي چې ګوري وزنانه د دوه بچي خوا کې دی او هغه جاړي ته پوښتنه وکړي چې دا ولې وی لوګه دا امیر المؤمنین خو راغلی چې سره کې دغه اسد او بم جو شو د پیدا کومه بیت المال نه په خپل اوګه باندې وړو واز دی وغیرہ واخسته او هغه ماشومان لړۍ رخصتا ترکاری او طعام او وخت کې برابر کې شي ارشه وو چې کله ماړو شو دغه ورسه بیلاړو. یو ملګری په سفر باندې روان دی، خیمه والده دنه دی مریض आवाज راځي ته پوښتنه وکړي چې دا وجه سره ویلای در باندې رحم وکړي خپل لار وها. د امیر المؤمنین خو موږ راتلو د پاره د صحت عاتیه په کدا وشو چې زما زنانه حملو دلته مریض سخش ویزه خدمت کولای شي مشي کیږي وای کنو. ام کلثوم بنت علی اغه طلب کړه او اغه د زنانه خدمت ته پرې خودله چې کله بچو شو ویل یا امیر المؤمنین زیر ورکه دی رور لدی شي بچو شو دورته طعام مساله ټوله برابر کړي و. اسړي باندې رااله چې لکه دا خو عمر دی ویل یریګما. یو بل زنانه دا چې هغه د خپل مور سره دا خبره شریکي مور ورته وایي چې بده شودو کې لګزر او بو واچوا تر صبر بازار کې ډیره غټو يرفع ابن غلام د امیر المؤمنین عمر بن الخطاب سره وو. نو هغه ته ویل چې لکه دا چې په نخه کا سبي ویل عبدالرحمن ابن عوف عبدالرحمن لا عبد الله لا عاصم لا چې زنانه د ازما اراده د واده نشته کته سو چرته کوي ډیره نیکه دیندار خزره. عاصم ویل چې زبې په نکاح کم دغه نه به زنانه ماشوم الله پیدا کړ. عبدالعزيز له په نکاح ور کړ دغه نه عمر پیدا شو. عمر ابن عبدالعزيز یو مشهور انسان دی، د عمر رضی الله عنه وصی دی د لور د خوانه. د شپې روان دی او زنانه د خپل خاوند صفات بیانې. د حفصه رضی الله عنها خاله راغی ویل چې از مالوري خاوند شکل د خزینه جدا شي نو څومره وخت پورې دا گزاره کولای شي. هغه ویل سلور میشت نه راپدې خو به دماغ کې ګډوډي راځي غلط تصورات. خپل قانون کې دا خبره ولي کله چې یو مجاهد دی تاجر دی هغه بر سلور میشو په اندازه باندې بار وزي اضافه اس حق هغه نشته کوي خزه په طلاقي هغه له نفقه ورکې دی غیر رضا. زنانه په خپل مابین کې راځي مشوي وي یا یو بل زنانه واغې د شیرونه ویلې وي ارمان کا سلاره و شراب ولا او د قشان د نصر ابن حجاج مخلا خود الله نه یره د زکه دا کار نه کوم. نصر بن حجاج چې کله مطالبه کوي کیسه حسینه لکو وخته به وخرل نورم ډول ورکی پټګه ورته وته نورم زی به ورکړه اخر لاړو معسكر راولېګو. دا کله چې خبره شونه غي عذر پیش ویریدا عمر رضی الله عنه وژړل او په دې وخت کې هغه نصر عمر رضی الله عنه خطر ولېګو چې زه خو ګوره معذور متا چټیل تر ولېګلم چې زما حکومت نه بشرات لې بل ځکه زنانه ناشته وي. دا هر چا مخ توصیف کو د ابو زبیر په نامه باندې وسړیو چې هغه د نصر بن حجاج د ترسوی دغه تذکره وکړه د معسكر لولېګو. عمر بر خلکو قدر کو یو سړی په دې باندې ووالو چې لکه دی وخ باندې ډیر کار کوي لیکن خوراک نه ور کوي. ارمان وکي د میانو یو د بیت المال وکلاړه
سړې په سور شو مې نه راوړل نو ویلې زه خدا نه خورم وجدا دا چې دا خود بیت المال وکاو از ما په شخصي مفادو کې استعمال شو دومره احتیاطي د عبد الله بن حذافه تذکرہ مو کړه چې هرقل بچاونی وی ویلې نصرانی شه لوربم درکم نه مې حکومت ویني شي کېده دغه نه ورسې به قیدی کې تکلیف به راوس ودا ټول مردار موږ له حلال دي خونی خورم چې استاد په ما باندې یخنش ملګرو له ویل چې خطا گزارونه پیوګه په دې کول اسونه باندې یوشتو زخمی کې په دې باندې نه کېدو اخر ورته ور ګرم کې دی ګونه ګرم کړه یو ملګری صحابه دوی ورواچول چې غنش اسی دود جوړ شو دو جړل وکا زما یو نفس نه بلکې سل نفس نه وته ونه وته د الله درزه لپاره به ویل زبده خوشی کوم خو دې شرط باندې جسمه تندې بخولې هغه د اشرام بم خوشی کوي به د عمر رضی الله عنه سره مجلس شو عمر ابن الخطاب به د عبد الله ابن حذافه السهمي تندې اول خپل کې او ټول ملګرو به خپل کړه عمر رضی الله عنه کې عجیب عادت دا چې د هر مسلمان په زړه کې د عمر ابن الخطاب زیشتا زړه به خوشاليږي مینه وسره لري عائشه رضی الله عنها وزکه ویلې چې په کوم مجلس کې د عمر ابن خطاب او د رسول الله تذکره ونی شي د مجلس په الله د خیر نه خالی کی سوا در وافز شیګانو نه او د الله او د الله د رسول د دشمنانو نه شاغې د عمر ابن خطاب سره بغض کینه او دشمنی کوي په جدا جدا نمونه باندې رسول الله فرمایي دوی به اقتدا وکړي نو سوال دا دی چې د هر مسلمان په ځل کې د عمر ابن خطاب مینه پرته ده د وجه سره د عمر کې څه کارونه و قران کریم کې دوه خبرې موږ رب العالمین ذکر کړې دي چې کله دا کارونه تاسو وکړو تاسو مینه بر مسلمانانو ژوند کې زواج شو دا زموږ د الله درزه نه خدا د الله درزه پر ډیر اسباب دی یو سبب دا چې کله دا غونډي سره خوشاله اول ایمان دویم عمل صالح الله چې کوم انسانان ایماندار دي کوم انسانان عمل د قران او سنت برابر دي د چې انسانانو زمينه د خلکو په ژوند کې اچو د ایمان مسله موږ ذکر کړو چې التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع التبرع عما سوى الله رسول الله چې کوم دین راوړی دی په دې باندې تصدیق او د ټول دینونو په کامل معنا باندې براءت او جدائی لکه سورۃ عمران کې الله را مضمون ته شی کړی دی دې ته ویل شي ایمان شاول الله سے فرمای د خپل طبيعت بر شریعت برابر کی دا مسله مخکې ذکر شوی و ایمان بسید د کوم مرکبه ایمان زیاتیږي کنه زیاتیږي محل د ایمان څه دی ایمان په څه باندې زیاتیږي ایمان په څه باندې تخریبيږي او دا قشن ان شاء الله په ایمان کې شته او کې نشته دې سره عمل صالح ابن کثیر وی کل عمل وافق الكتاب والسنه کوم عمل چې د قران او سنت برابر د عمل صالح دی دا به عمل صالح نه چې شیخ صاحب دا خبره کړې ده شیخ صاحب لیکلی نشي دلیل به موجود نه موږ بر شیخ صاحب خبره سکو پیر صاحب دا خبره کړي مولوی صاحب دا خبره کړي بلکې نیک عمل هغه چې هغه د قران او سنت نه ثابت دا کړي شیخ صاحب خبره ده کوي دکاندار خبره ده کوي امي موږ باندې دا شیخ پرستی دومره غالب ده چې د په یوځای کې توجیه کړي د الله او د الله رسول خبره ماته خو د شیخ صاحب خبره نه ماته چې موږ شیخ چیرته خطا کېدو هغه د قران ډیر ماهر هغه غلطي یعنی الله د خیر د خطا شي رسول الله د خطا شي صحابه د خطا شي خود قره خطا کیږي نه دا ډیره غلطه نظریه ده دا لري کول پکار دي بلکې د شي خبره جوړول پکار دي چې قران او سنت د ترازره د ارچا خبره په دې باندې تلو کړی دي سره برابر فبها ک برابر نه نو خلک به موږ پریدو الله رسول به موږ رواني وو کم عمل چې شریعت جایز کړي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي کم او کیپ پکې معلومي د شریعت په درسونو کې دا خبره ذکر شوې ده چې انسان به کله توفیق نه نیک عمل والا شي او عمل کله قبليږي بار بار دا ذکر شوی دی تقوا بزن کرا وصله او الله او الله رسول په خبرو باندې وعده یعنی عیبن یقینا حق وینا حلال خوراک وړو امیدونه به پیدو کارونه کې ځان نه بندول وغیرہ ډیر اسباب د ذکر شوی دی نو دې سړي کې ایمان او عمل صالح دینه دا خبره معلومه شو چې عمر ابن الخطاب هغه ګور قرآنی صحابي دی عمر ابن الخطاب هغه قرآنی جنتی دی عمر ابن الخطاب دا ګور قرآنی اسمه مسعود درې مشر دی اول رسول الله صلی الله علیه وسلم دیم سیدنا و امامنا ابو بکر رضی الله تعالی عنہ دریم سیدنا و امامنا عمر ابن الخطاب چې د اسلام دیم نوم دی نو عمر ابن الخطاب کې دقه عادتونه و چې قوي ایمان پکې و او هر عمل به د قرآن او سنت برابر ولو نو ایدی وجنا د هر مسلمان بزړه کې د عمر ابن الخطاب یو به حدا او ډیر انتیجه تمینه ده او الحمدلله بده مینه باندې عبد الله بن عمر بدا ویلې
وی رسول الله چې کله وفات شو قسم په الله زما خپل ډېر کلک سړی و د دین په کارونو کې قانون در چې کله انسان اوچته مرتبه سره ولغړي دا سختی کوي همت مجاهده د شي نشي کېږي چې خوبونه کوم او مسله کوم دای چیرته نشي کېږي عربي شاعر فرمایي وی چې کوم سړی اوچته مرتبه حاصله هغه خوبونه پریدي دا خوبم کوم مالم غټم او دینداریم او سر منځنه ورسه خوب دی او مخکې خوب دی او دا خیر د خوب نه مرجه ګوره بچی مې دا ډیر نظمین دی او معذور دی لا شخوږي او سر خوږي او کې خوږي او فلان او فلان خوبونه به پرې دی دغه نه ورسره الله رسول الله ځان نږدې کین نو بعد دغه نه به ته د کمال په تر باندې رسېږي طلحه ابن عبید الله عجیب صحابي دی د دې اسم کونیا ابو محمد د 10 مبشرون دی اتم مسلمان دی پنځم هغه کس چې د عمر ابن خطاب په لاس ایمان راوړي شپږم هغه کس چې د عمر رضی الله عنه په شورا کې پر د رسول الله سره د احد په ډګر کې ډېر کله کولاړو تقریبا 15 مرمۍ په بدن باندې ولګېدو 15 مرمۍ 15 غشي رسول الله ملګرو لوي وکتا سو وګوري چې اسمه کې بسر باندې شهید وګوري وغه د طلحه ابن عبید الله دی دومره اوچت انسان طلحه الخير طلحه الجواب طلحه الفياس تقریبا 10 لک درهم او 2 لک دینار ته پات شي و اته درشه حدیث ته ټول نقل لې پښ پک درشم هجری سنه کې دا وفات شوی شهید شوی لري د څلور شپې تو کلو په عمر باندې سو کوئی چې اوایي غش راغه او باز وی چې نه د مروان په غش باندې دا شهید شو دا طلحه عجیب خبره کوي وی عمر رضی الله عنه یو کور لورغه دغه نه سبب به ورغه د کورونو باندې بګرځیدو وېسما په ځل کې لږ زره پریشانی پیدا شو چې لکه تا امیر المؤمنین څنګه کورونه باندې ګرځي وی بل ورځ می تعقیب کې یو کور لورغه به وېزه چې کله ورلم هغه کور دروازه می ټک ټک را خو چې کله وردن نه وته ما وې پدې کې وبړي زنانه چې د جنم چې کېدل نشو پسترګو معذور وړاندم ده وې ماته پښتنه وکړه چې موري داستا خو له سړی راځي دلته څه کار کوي وې د ډیر وخت نظم د سترګو کار پر خودلې د سړی معذور هم بچیا دغه سړی راځي پیژنه مې نه چې دا بسو کې اسما د ازم جارو کوي او اسما د پاره د خوراک شک تنظیم برابرې او ابولو کې مال ډکې وې ما ویلې وای حق خوار شمر شي طلحه ابن عبید الله دا امیر المؤمنین د څومره سباق ال الخير دی چې د خیر په کارونو کې ګوره د امیر المؤمنین دی اوچت انسان دی د اسلام دویم نوم لې لیکن دغه باوجود په خپل رعیت کې د هغه بډای خواله ورځي چې پسترګو باندې معذور ده هغه ړنده ده او هغه بډای ده دغه خدمت کې ځای ورته په خپل لاس جارو کوي د طعام مسله ورته برابرې او به مشکل ورته ډکې دغه نور څه ورته وي چې مور زستا په اجازه باندې لاړم خپل دفتر لنو ما ویلې چې یقینا عمر دی دومره عجیب انسان خپل ځان باندې اداره دوکي راشه موږ تاسو ګورو خپل ځان چې آیا موږ چرته منصب خلا پرې د اسی عادي حالت کې د مسلمانانو خدمت هم کړي نه د مسلمان مقابله کو غلند کوو یو ورځ بلار باندې تیرېدو یو په خزنه نه ورته مخله ودرېدا ورته ویل ودرېګا عمر ابن الخطاب امیر المؤمنین ورته ودرېدو ورته چې عمره ستا مخ یو نوم عمر تاسو سره لخت وی ظلم مجاز ملک بر ماشومان ور باندې وال الله تعالی د عمر لقب درکې د امیر المؤمنین لقب درکې نوم درکې د عمر امیر المؤمنین شوي ډیر اوچت انسان شي یاد ساته دوه کارونه کوا یو د لان ډیریګا او بل مرګ یادوا د لان شيریګ د نیکی کارون لبراسي او مر شي د خیر کارونه کې به برخمن کیږي دور دغل ولاړو یو چا ورته وی چې امیر المؤمنین دایو زنانه دې خو ته ولاړې زغ خپل کار کوي قسم په الله کما کام پوری دا خزما ودري اوم زبديله ودري کوم ځکه نشد قبل ول د خلکونه په کار دي تاسو خبر نه شي دا څوک ده موږ ورته ویل نه ودا خوله بنت ثعلبه ده اق زنانه چې رسول الله سره خبره کوله الله رب عزت دې برابر دې د ګيري په بارکه وحي راولېګل قد سمع الله قول التي الله اورید اغه زنانه خبره چې ساسره د خاون بارکه ګيله کوله اگر زهار مسله وته شمه فارکه ان شاء الله رش عائشه به فرمایي ما ورته کاته وی رسول الله دا دواړه په وډاګر باندې و زی په خبره باندې پوه نشم خو لیکن رب العالمین د عرش پاسې دی په خبره باندې پوه دومره اوچت عالم وی دا خوله بنت ثعلبه را د اوچت زنانه ده عمر رضی الله عنه کې عجیب عادت دا چې کوم خلک بنوي اسلام لراله یا بنوي د رسول الله صلی الله علیه دین د اسلام به قبول کې هغه به ډیر نازول یو ورځ یو ګروپ راغی دې ګروپ کې د ټولو ملګرو احترام او ډیر اوچت قدر او اکرام وکي عدی ابن حاتم لوي ویلي ودا خلک نبی راغلی وزکه مې د ډیر اوچت قدر او اکرام او احترام وساتو ته خو بوخانه مسلمانې
کستا ونی شته ګوره په دې باندې خپکیږي ماغه بالراس والعين پستر سترګو باندې امیر المؤمنین د دین دا خبر معلومه شوه صاحب خو پرېدا چې کله یو سړی نوی اسلام لراشي د قران او سنت عقیده لراشي او تا ډېر هونه سوالو او یو څول ملګری وای چې مړه دا څنګه سړی دی موږ له بالکل سره التفات نه کوي موږ یې زړه ملګری یو موږ سره به خو کې وړو راوړو موږ له ګوریم نو دا بس ټول توجه دی پلاني سړی ده او هغه دا رقم سړی دی دا نه قدر د دې سړی په کار دی چې هغه تاسو د اخلاقونو متاثر شي تر څو پورې د دین د اسلام کې نور مور مضبوط شي نو عادل به دا خبره کوله عمر ابن الخطاب عجیب عادت دا و چې ناشنا مدرسې جوړې کړې وي کوفه کې مدرسه جوړه کړه عبد الله ابن مسعود حذیفه ابن یمان عمار رضی الله عنه په استادان کړه قران به ورکی عجیب استادی وا التبو علینا مو حکمرانان به مو زکات به راټول او صدقې به راټول ولې قران به بیانو په یو ځای کې چې مسلمان دی رکیږي د دعوت کو علاج دا دی او که طریقه دار چې دا به الته قران خلکو ته تشریح کوي لکه رسول الله ابو عبیده ابن جراح مصعب ابن عمر خالد ابن ولید ابو بکر ابن عمر ابن الخطاب دا ملګری به لګل بصره کې مدرسه جوړه کړه ابو موسی شریف کې ولېګو عجیب عجیب توسیم ورته لګلې او په شام کې مدرسه جوړه کړه معاذ ابن جبل ابو عبیده ابن جراح ابو درداء مصر کې مدرسه جوړه کړه الته ملګری ورولېګو عمرو ابن العاص ډیر اوچت انسانو اوچت سیاسي عقبه ابن عمرو ډیر وکړ صحابي دي ان شاء الله د خلفای راشدینو د سیرت نمبر ورسره به صحابه یو سیرت بیانو چې کوم صحابه کرام دي عقبه ابن عامر سوکو خالد ابن ولید سوکو ابو عبیده ابن جراح سوکو معاذ ابن جبل سوکو ابو درداء سوکو عمار رضی الله عنه سوکو عبد الله ابن مسعود سوکو ابو موسی اشعری سوکو دا عجیب مدرسې جوړولې عمر بن الخطاب کې عادت دا و چې دوی په یوځای کې ملګری مقرر کړم چې نه پرې خولې هغه به به ورسره نور ملګری اچول چې دا خپل کار کوي کني کوي بعضی خلک د شی پلانې سره موږ مقرر کې بس هغه پوي یو کار پويږي نه سیاست دا من قیام علی الشی بما یصلحه اسلامی سیاست شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب لیکلی السیاست الشرعیه مولانا گور رحمان لیکلی دی اسلامی سیاست یو خدا موجوده دروغ دی اسلامی سیاست عمر بن خطاب لرلو هغه په دې طریقه چې د خپل والینو په خلک اچولې و چې څوک څه اشکالات لري دا تیزان خبر کی یو ورځ راغی حمص الاخير الته والی مقرر کړو سعید ابن عامر رضی الله تعالی عنه د قوم له بره باندې اعتراضونه لري دي خلکو هم د عادت لکه د کوفی والا خلکو عادت دا چې همیشه په صحابه باندې اعتراضونه زګه به دې له وړه کوفه ویلې و او موږ په خپل امیر والی صاحب باندې څلور اعتراضونه لرو وېڅ یو خو په میاشت ورځ رخصت کوي یو دیم لګ نا وخت راځي دفتر لا دریم کې شپې زموږ ضرورت پیدا شي دروازه ټک ټک راوځونه څلورم په مجلس کې ناشو غیر اختیاري وځاړي والی او د غیر اختیاري جړه دا خو خلکو بستر کې دي بل لکه معلومیږي عمر بن الخطاب ویلی الله ما د خپل والی سعید ابن عامر په باره کې خو ګمان دی او تاسو ماره ګمان رښتونه کا غیر طلب ویشنا دا قوم پتا باندې سلوري اعتراضونه لري وکم دا اعتراض ودا وی ټول درست ویدانو څنګه وینا وخت خو ذکر اعظم چې زما په دی ولایت کې یو غلام هم نشزل کور کارونه کوم د خپل وړو سره ټول کارونه خجره پر خودل په کار نه دی دغه نور څه به دفتر لراسم رسول الله هم کور کارونه کول دا څه عیب نه دی او نه د غیرت خلاف کار دی دوی مې ورته ویلي چې مېش کې ورسته رخصت کې دا وجه سره وېزما په ټول ولایت کې یو جوړ جامه ده هغه چې ځکه له امین زم سبا و چې نو مجبور يم چې هغه وخت کې رخصت وکم دی له ویل شو والی درې مې د شپې ولې ناراضي وې د شپې وجدار چې د ورځې ما د رعایت حقوق ما پوری تعلق لري دې په خدمت کې لګیدلې د شپې د خپل الله سره مناجات کوم زه د الله حق دول نشم ورکولې لکه بعض خلکو عادت داري چې په هر قیمت باندې اسما را کار ته پورا کا کته د خوب نور باندې وږي کستا کاروبار باندې خرابېږي کستا استړیور باندې ارڅ کیږي پزما کار ته کوا وېسلورم مجلس کې ناس وژاړي وې جوړل سعید ابن عامر وېزمانه په ذات الله قسمي چې کله خو به رسول الله د مکی مشرکان ونی او بارې بوتلو ګرچا پیرته ټول مشرکان تاوش دوه رکعات مونږ وکي او به پاس دی کجور لږی کې لګا راستن دغه پستر باندې نيزه ټومبلې وا شیرونه مې ویلې فلست اباله هنا اقتل مسلما على اي شق كان لله يا في الله مسرعي وذلك في ذات الاله وان يشاء يبالغ في اوصال شلم ممزع زما بدن چې د الله د دین د پاره ټوټه شي هیڅ پروا مې نشته یو ورځ په قیامت کې زما دا ټوک ټوک بدن الله راجمه کې خپل مخې به ودري او مال به دا خبرو کې چې یا خو به
زما د دین لپاره تاسو کار کړی زه ورته ان شاء الله چا څه کول زما وسدا و چې ستا په دې دین باندې د خپل بدن ټوټه زره کی دغه نور څه بيدا د کجوره باندې شکل اوچت کې الته ورته نيزه ټومبل و د پاسه ور باندې راتسم لو 50 ورځې په دې نيزه کې پاس وړاند رسول الله ملګرو ویلي وکم د شوان به خبيب رسول الله را اخلاص کی عمرو ابن امیہ الزمری ویل یا رسول الله زه دا په شوره غته ډیره جګړه مکړه چې اخلاص کې دشمنان به سره اوچت شو ډیری وسغلو په منډه باندې راغی اخر خبيب وګرځول هغه په خپل فرمای وسماري په ذات الله قسم تازه وینه روان و داسه خوشبو لکه عنبر وی چې کله می وګرځول وې دې اسمه کې په خپل تیر کې بلیع الارش وی خبيب رضی الله چې کله دې ملګری دامو او دې کله وجلو په هغه صحنه کې منګم ولاړو وېزما سر دایره پیدا شو وژاړم په ځان باندې پویګم نه کله قیامت کې رب العالمین مال دا و چې یا سعید ابن عامر ستا په وړاندې خبيب زما په دین باندې اعدام کېدو زره کېدلو په دې برکه جوړه کې 50 ورځې وړاندې کېدو ته پاغي ځکه ولاړو ته ولې د نجات لپاره اسباب نه برابر ول وېزه به په ځان باندې پوی نشم هیڅ غیر اختیاري زمانه وي وکړه والی عمر رضی الله دستورونه مخ لاړې بالکل دا خبره صحیح ده ته په دې کې معذوري عجیب کرامتونه عمر رضی الله لرل کرامت اولیاء حق دی هیڅوک انکار نه کوي قران کې الله دا مسله ذکر کړی دا کرامت دا معنی عزت لیکن دا د ولی په اختیار کې نه شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه فرمایي د دې به دا مقصد نه چې وسړی ولی دی کرامت لري ناشنا خارق العاده کارونه داغه صادر شو خلک به داغه بچیم غواړي خلک به داغه عزت هم غواړي خلک به داغه هغه کارونه توقع لري کوم چې د الله نه کې دي شي نه تا خو محتاج دي عاجز بندگان دي بلکې د کوم منصب د وجه ان شاء الله دې زړه رسول د کوم رتبه د وجه دا رتبه ور کړی د کوم عمل د وجه نه حق خپل ول ځان لپاره چې هغه کوم کار دی خو اول د ولی الله تعریف په جنا امام الشرح المالکی لیکي حنفي عالم دی وی ولی الله هغه چاله نشي ویل چې په میدان کې دانګونه وی جره د باندې جزبر راغلی دا ولی الله هغه چاله نشي ویل چې غلی ونه دی بلکې ولی الله هغه انسان دی الذين امنوا وكانوا يتقون عقیده د توحید عمل د سنت برابر رسول الله فرمایي د الله لپاره یو ځکیږي د الله لپاره جدا کیږي د خلقونه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي شکل دې جوړ کړی دی چې کله ته دل وګوري تعالی الله راځي خازن لیکي د خپل شبر الله په ذکر باندې آباد ساتي الله رب العزت لسان نږدې کوي د فتنو د ځان لړ کېږي خوراک او ساګ لړې تمایل نه چې دا مقصد وګرځي سباق ال الخير د خیر کارون لوړاند کېږي د الله په دین باندې د څه غوسه کېږي لکه پړنګ اوس مری چې کله غوسه شي چې کله بیزتی کې دي شي عمل پټ کوي نو کرامت ته عجیب کرامتونه ورته خطبه ویلې په دې خطبه کې تقریر شروع کړی یو د مې خپل د الفاظو دی اثار الجبل سریع قومندانو وی غیر له متوجه شه لیوان ګورې چې د تاسو ماته جوړیږي نه جوړ شغه به تاسو ماته ملګری ویل چې عمر بن خطاب صاحب خبره کوله موضوع او الفاظ نور واتر خلینا عبد الرحمن بن عوف سره لږ خوشتبي وا هغه په سراغه ویل یا امیر المؤمنین عجیب انساني تقریر کوي په تقریر کې د الفاظو کې چې داخله درمن اعتراضونه به کوي ولی وی تا ویل چې اساری الجبل وېزمار فساد الله قسم داس ما په اختیار کې نه وا هغه صحنه ما د مجاهدونو چې دشمن سره په مقابله باندې لري الله را کار کړه ما आवाज وکړي د سر ګروپ باندې چې د غره لوخه چې دشمنان درالاندې کوي اما کو چې مې شروع سملګری رال او دا خبره وکړه لوي منګه گیر شي وو د عمر ابن الخطاب आवाज مو اوریدو خو چې کله د غره لوخه ته ولته مرشي ټینګ کړي دشمن باندې مشرو کړي ایسه ټول دشمن مدلدل کی د کرامت الله تعالی صحنه کار کړه امام محمد ناصر الدین البانی صاحب هغه به دې حدیث مبارک دا خبره ذکر کړي چې دا صحیح دی ابن حجر اسقلانی به ذکر کړي چې دا حسن دی د عمر رضی الله عنه امیرو د کوفی والا پتیګو کانو باندې وشت لا انتانی بشي ویلې عمر ابن الخطاب شکر شاه خبر کې وې د شستاره امیر په سره خلکو تیګ راخې سوي وشتو سخت هم جړل د سار منځ کو ساوم شو خیره وکړه چې الله په دې باندې استای غلام مسلط کا اما کو چې حجاج ابن یوسف ورمانه الله مسلط یو لک سلیری زره کسانه به کې وشل یو لک سلیری زره د دې وجنه نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک خبره ذکر کړي او د قشان دی بل مبارک چې خبره دروغ داوه کې مختار الثقفي او د هغه مبیر مسله چې ذکر کړله یو ورځ ویلې وربا زمانہ بدن کمزورې شوه رعیت می خور ور دی اللهم ارزقني شهادة في سبيلك الله استاب دلاره کې مال شهادت راواله واجعل موتي في بلد نبيك استاد نبی بدی کلی کې مال د شهادت راواله ملګرو به تعجب کو چې دا څه ناشنا خبره ده مدینه منوره دا خدای خلافه دی په دې کې څنګه د شهادت راځي اما کو چې د سار په مان زمانه ولاړ ابو الولو
چې پیروز امیدو هغه د اول دغه نور څخه پیدا شي رضی الله تعالی عنه. اذن شرط د شهادت عجیب واقعه ده. څنګه اول ولی اول د مغیره رضی الله عنه غلام مجوسی او ایرانیان پارسیان دغه څومره قدر کوي شیا روافض چې الته په ایران کې ډیره چوکونه نامدار کړی دي چې چوکي بابا شجاع و د ریخه کار کړی چې عمر بن خطاب مردار کې نعوذ بالله من ذلک. نمره خطرناک خلک د اسلام دشمنان د ځان له واقع ان شاء الله ورسره به دا بیانو. اهل علم فرمایي چې کله عمر بن خطاب دا دعا وکړه تقریبا 15 سورې ورسره رب العالمین ورته شهادت نصیب کړي او شهید شو. الله ری شهادت قبول کړي. عمر رضی الله عنه سره د ملګرو شام له جابیه علاقه تعاون مرض په علاقه باندې راغلو. مرض قانون په تعاون مرض کې داري چې په کوم ځای کې وي ته پکې گیر شي به ته وزما لکه جلال آباد کې تعاون مرض دی نو کابل هرات بلخ لزما لیکن که چیرته الته تعاون مرضی نو رسول الله فرمایي چې ور داخلي گئما الته به ورزینا ملګرو له څه صورت حال دی مجاهدین سره دی ور داخل شو کنه. عبدالرحمن ابن عوف ورته ویلي وای موږ د الله تقدیر نه واستیک تکو مرګ جون خدای الله په تقدیر کړي. عمر ابن الخطاب ورته ویلي ارمان چې دا خبره بل چا کړي وي ته خو د قران په ماهر من د الله تقدیر نه د الله تقدیر له تختو. عمر ابن الخطاب شکل دی بل ملګری دا خبر واورده دغه مطلب زمامو درې کړ دي په وخت کې تعاون مرز راغی یو کرت پکې اویز در کسان مړ شو بل کرت پکې 15 کسان چې صحابه کرام پکې لاړل. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سړی تعاون په مرز باندې لاړو هغه شهید دی. اذن اکثر غالبا انسان به ژوندې فاتح کېږي نه سدانی پر اوخی شي. په ورځ قیامت د عام انسان مسلمانان به چې داس موږ په سب کې داخل شي او شهیدان به کښ کې چې داس موږ په سب کې داخل شي ځکه هر سړی بدله زیاتې نو الته زخمونه وکتلې شي که تاسو زخمونه لکه په توره چوال شي وي وینه ونه روانه الله به د شهدا په سب کې ودري. د تقدیر په موضوع کې د عباس علماء ذکر کړی لري. تقدیر په لغت کې ویل شي اندازې لا په اصطلاح کې د الله علم او د الله راس. تقدیر د اسباب برابر دي په تقدیر باندې اعتراض کول دا معبد جوهانی کړی لري. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله فرمایي هغه انسانان چې هغه تقدیر کې اعتراضونه کوي څو تقسیم دي د ټول تفصیلی مسله په دې باره کې ذکر کړی دا. د تقدیر په دیم ذکر شوی دی خو تقدیر حاصل دا چې الله په دې مخلوق باندې ظلم تیرې وغیرہ دانه دی کړی. نو ملګرو لوي ویلي چې موږ د رب العالمین د تقدیر نه تېک تکو د الله تقدیر لا. عمر رضی الله عنه کې عجیب عادت داو چې فیصله کونو د شي فیصله پر خودري ام قاضیان ولا او موږ او تاسو چې تر ورځې قیامت په مسله برابر ده. یو ورځ ته وسنانه رااله وی ویل یا امیر المؤمنین زما خاوند د ورځې روزي نشي شپې قیام الليل کوي. عمر شبي دا غډه راکخه چې د خاوند توصیف دی وکي. زهير ابن قاب ورته ویل یا رسول امیر المؤمنین ته پیښ بری خبره وینا وې دي خځه اصل کې تعالی شکایت وکړي خپل خاوند بارکی چې مال بالکل توجه نه کوي د ورځې روزه د شپې قیام الليل ښا وې ته خو ماشاءالله ډیر په دې مسله باندې تر فیصله ور حل کا. هغه ورته ویلې وې د قران نه ماده استدلال کړی چې انسان له څلور کې جایز دی نو د اړ کې سره شپتی رولا څلور مشپه بدا سره سره شپتی رہی بس خو خراغه چې نور کې جشتو کنيشتا به جما کیو کني کې خو لیکن دا دغه نوبت دی جما کې دلونه کې دل به ته سره تعلق د زنانه د صفائی د انسان ته په جوړواله پوري دا فیصله ورته وکړه. مسله دار چې کله انسان ورکشي څلور کله امام مالک رحمت الله علیه موتا کې اغرویت پیش کړي دي خاون لبي انتظار کې دي چې کراغه خطر کا او کچر ترانه جنبه به ایسه راکزه بل سره په نکاح کوي څو غاته کاله ذکر کې احناف ولیکن د محدثینو اصطلاح دار چې کوم روایت به راوړي څلور کاله نو دا سره څلور کاله ورک شو د دغه عیسی عمر رضی الله طلاق کړو بل چاره په نکاح ورکړه عیدت پرش څلور کاله ور سره سره راغی. عمر ابن خطاب شیخ خپل نظر واخ شیدا ور باندې و ما هغه ورته چې اسبر یا امیر المؤمنین صبر وکا وی قسم په الله چې داس ما په اختیار کې نه و زه پیریانو اغوا کړو ما هغه قید کړم څلور کاله زره جناتو پسندان کوم کله کله جنات شکارونه هم کوي چې انسان د الله د ذکر نه غافل شي الله ور باندې مسلط کوي. څلور کاله ورسره غوي واده پروګرام نه لاړ په یو طریقه باندې ځان راخلاص کې به هغه معذور وګڼلو. دې کې به دا مسله چې دا کزه مستلاقي کې دلو کنه ما سره پات کیږي کدا پیراځي کې دوه بس مغله پرېدا ک جنجال ته جوړېدو هغه طلاق کې دل دی پرېدي او کو جوړېدو بس نفس مہر دی ورته ورکی. یو زنانو پښپګم میاشت حمل راوړو عمر ابن خطاب ویل چې په دې باندې موږ حج جاری کوو و وجه دار دي خو زنا کړي. علي رضی الله عنه حضور ویل الله اکبر دا ته سوې کوم مو دې شپږ میاشت چې شپږ میاشتونه کمې نو به پروګرام خراب دی به زنا مسله ده. یو خزه واده شو د خاوند سره شپږ میاشتې تیرې کړې او به استحول الته وزګېدو نو یاد ساته په شپږ میاشتو کې دا کوم مو ده چې دا بچی راوړل کیږي پرې خزه بشړې بدګماني نه کوي. عمر رضی الله عنه رجوع کړ د خپل فیصله نه چې بالکل صحیح ده
یو سړیو هغه د خپل خزینه 2 کاله غایب وو چې کله دې سره حمل ولګید نو عمر ابن الخطاب ویل چې بری باندې موږ فیصله کوو درجم د زنا خاوند اشتري 2 کاله غنښترو دی بچی راوړو ملګرو ورته ویل څلور کاله پورې پات کې دیش دا تمکه خپل فیصله بیرته واصله ک ضحاک د مفسر دی چې کله د مور پیدا شو غاخونه وشي او خاندلم د پلار شو ورته وکاته وی ویلې اېده دا ګوته اېده دا کی دا بدن ټول مال دې سب د خپل خزمانه اچرتم بدګماني نه کوم داس ما بچی دی اغه ځان لمنسوب کې نو عمر عجيبه فیصله کړی دی او موږ تاسو لپاره خودلې دین ورسره ان شاء الله د عمر رضی الله عنه نظامی تمرینات چې په کومه طریقه باندې دا کړی دي او څنګه د دشمن سره مقابله کړی دا به ټول ان شاء الله تفصیلی به بیان کړی شي او یو ملګری ماره خبر وکړه د اعلان مبارک نو تاسو هم دا و چې د څومره ډېر اعلانونه او سم مسائل کیږي دا یو ملګری د بدینټ کې صفحه جوړ کړی زمون په نوم باندې نو به پاره کې قسمه خبرې کوي کله کله کې سیاسي موضوعات شي کله خلک دینی پوښتنې وکي به جواب هم بیچاره نشي کولای دغه وجه باندې به نور ملګری ورته جوابونه کوي نو صاحب دې اډین نه موږ خبر یو او نه موږ دا جوړ کړی دا ان شاء الله چې کله زموږ مدرسې خپل دا پروګرام برابر کړي به تاسو موږ اعلان وکړو چې دینی معلومات د پاره د نیټ نه په دې طریقه باندې زموږ مدرسې ادرس یې غینه سوالات او جوابات او دینی معلومات به وصولوي نو دا غشینه موږ خبر نه یو دا چې ارچا کړي خپل کار دی په سیاسي موضوع چې هم خپل کار او کدا دینی جوابات کول نشي هم خپل کار دی موږ ته خبر نه صرف دینم تاسو خبرولې الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم